څنګه د فرعون جسد یو فرانسوي ډاکټر او ساینسپوه مسلمان کړ. د فرعون یا دویم رامسس چې قرآن کریم یې د هلاکت واقعه بیان کړي، جسد یې د مصر د قاهرې موزیم کې د خلکو نندارې ته ایښودل شوی. په کال 1906 میلادي د فرانسې پاچا له خپل مصري سیال انور سادات نه غوښتنه کوي چې د فرعون جسد فرانسې ته د انتقال اجازه ورکړي سو هلته پرې علمي څېړنې وشي. انور سادات ته غوښتنه مني او د فرعون جسد فرانسې ته انتقالیږي. د فرانسې حکومت د جسد د څېړنې چارې یو ډله ساینسپوهانو ته چې مشري ډاکټر مورس بوکایلي کول اسپاري. دی هغه وخت یو مشهور طبي متخصص و. د جسد د څېړنې پر مهال ډاکټر بوکایلي دې پایلې ته رسېږي چې فرعون په سمندر کې ډوب شوی، ځکه د هغه په جسد کې د سمندري مالګې نښې او اثرات موجود ول. همدارنګه دی دا اضافه کوي چې د فرعون د مرګ نه بعد یې جسد ډیر ژر مومیایي شوی ترڅو سالم پاتې شي. بوکایلي په ډېرې خوشحالۍ او هیجان خپلې موندنې داسې لیکي: دا لومړی ځل دی چې موږ ساینسپوهان دې حقیقت ته ورسېدو. خو په همدې وخت کې د هغه د ډلې یو بل ساینسپوه دته په غوږ کې وایي دا کشف نوې خبره نه ده، دا خبره 1400 کاله مخکې د مسلمانانو په مقدس کتاب کې بیان شوې ده. بوکایلي د خپل ملګري خبره ردوي او وایي دا ناشونې ده چې یو 14 پیړۍ پخوانی کتاب دی داسې علمي معلومات ولري. دا خو یوازې د عصري ساینسي وسایلو او د ټکنالوژۍ له لارې ممکنه ده، او د فرعون جسد خو په 1880 میلادي کال کې پیدا شوی. وروسته له دې د فرعون جسد بیرته مصر ته انتقالیږي. ډاکټر بوکایلي د قرآن کریم او د اسلام د مطالعې پریکړه کوي. ورپسې هغه په یو نړیوال طبي کنفرانس کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته سفر کوي. دی په دې کنفرانس کې د خپلې څېړنې پایلو ته اشاره کوي، خو یو عالم ورته وایي په دې خو مونږه وخته پوهېدو. بیا ورته د قرآن کریم د آیتونو ژباړه بیانوي. ډاکټر بوکایلي له دې آیتونو څخه ډیر متاثره کیږي او هماغه مجلس کې د شهادت کلمه وایي او مسلمانېږي. ورپسې خپل ژوند د قرآن کریم او د ساینس د مطالعې لپاره وقف کوي.